Değişir bakışın, gülüşün, üzünün rengi de. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوو د داسې یو زبردست او د کمال اپلیکیشن چې تاسو به ورته حیران شئ. دوستانو کله هم تاسو په ډي سي ایل آر باندې خپل تصویران وباسئ نو هغه ډېر ښکلی او ډېر په زړه پورې عکسونه وباسي، خو تاسو سره ډي سي ایل آر نشته دی نو تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل نه ډي سي ایل آر جوړ کړئ، یعنی بالکل د ډي سي ایل آر په شان عکسونه تاسو جوړ کړئ صرف په یو کلیک سره. ډېر اسانه طریقه ده دوستانو، ډېره زبردست ډېر خوندوره طریقه ده. نو د دې لپاره څه پر اپلیکیشن پکار دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. ګوره دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ تاسو ته به داسې ستاسو کیمرا راشي، صحیح ده. نو دلته تاسو ته ښکاري تاسو کولی شئ چې مخامخ عکس وباسئ، د هغې نه هم تاسو جوړولی شئ، که نه تاسو د ګیلري نه خپل عکس اخلئ نو دا واخلئ. دلته به راشئ دوستانو، ګوره د مثال په طور یو عکس به راواخلو، هر یو عکس تاسو په موبایل کې وي کوم چې تاسو غواړئ هغه ایډیټ کړئ نو تاسو کولی شئ چې مخامخ هم عکس وباسئ. نو زه اوس د مثال په طور یو عکس راخلم، ګورئ د مثال په طور دغه یو عکس دی دا راخلم، ګورئ دا زه ایډیټ کوم، دا تاسو په خپل طریقې سره دا کراپ کولی شئ. ګورئ سمه دا سمپل عکس ما اخیستی دی، ګورئ تاسو اوس موږ څومره ښایسته او څومره ښکلی عکس جوړو، دغه ایډ راځي دا به بندېږي. نو ګوره دوستانو چې کله هم تاسو هغه ایډ هغه که نو دلته ګوره دوستانو دلته مختلف رنګونه تاسو خپل ویښتو ته ورکولی شئ، چې کوم څه رنګ ستاسو خوښ وي همغه رنګ تاسو کولی شئ چې خپل ویښتو ته ورکړئ صرف په یو کلیک سره. ګورئ دلته دوستانو د بل بیک ګراوند ګورئ په یو کلیک سره تاسو کولی شئ چې خپل د عکس هغه بیک ګراوند چینج کړئ. ګورئ یو کلیک سره تاسو کولی شئ د خپل موبایل بیک ګراوند هغه چینج کړئ. دلته تاسو خپل سکین کلر هم چینجولی شئ. ګورئ کسټم بیک ګراوند تاسو هم لګولی شئ، دلته تاسو چې کومه څه بیک ګراوند ستاسو خوښوي هغه تاسو لګولی شئ. بیک ګراوند تاسو بلر کولی شئ لکه د ډي سي ایل آر په شان. ګورئ شاته تاسو ښکاري داسې ده نو دا اټومیټیکلي بلر کېږي. نو ډېر د کمال او ډېر خوندور اپلیکیشن دی دوستانو، دې سره تاسو خپل عکسونه ډېر خوندور جوړولی شئ. چې کله هم تاسو ایډیټینګ پکې وکړو دوستانو تاسو دغه اپشن ښکاري نو تاسو کولی شئ چې د دغه ځای نه دغه تاسو ته ښکاري نو تاسو د دې ځای نه کولی شئ چې دا خپل موبایل کې سیف کړئ او خپل دوستانو سره هم شیر کړئ، ګیلري کې سیف کړئ او اوکې کې دا ګوره سیف شو. نو ډېر اسانه طریقه دوستانو، تاسو ډېر په اسانۍ سره خپل یو عکس ښکلی او خوندور جوړولی شئ. نو دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي وي حتما سره لایک د خپل دوستانو سره یې شیر کړئ. نو دا نننۍ ویډیو تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.